السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د لارو پښتنو او خصوصا د کراچۍ پښتنو ته یو پیغام لرم. نن 5مه ورځ ده چې ځوانان د وزیرستان او د پښتونخوا د ګوډ ګوډ نه راغلي دي او ورسره د کراچۍ ځوانان چې دا د ګوتو په شمیر دي. که چېرته مونږ بل خوا ته واړو، مونږ یو خبره به درته ډېره مختصر وکړم، ویډیو وګورئ، ډېره یې نه اوږدوم. مونږ دواړه طرفه جنت غواړو چې په هر قیمت وي، که د سر په قیمت وي، که د کورنۍ او د مال په قیمت وي، سرغړونه نه کوو. خو چې مونږ او تاسې یو وارې په دې باندې پوه شو چې د جنت لار کومه ده. څو هفتې د مخه په کراچۍ کې تبلیغي اجتماع وه، په سوونو زره مسلمانانو پکې ګډون وکړو چې په هغې کې 50% پښتانه وو. د څه شي په طلب راوتلي وو؟ د جنت په طلب. خو په هیر مو نشي چې بې غیرته سړی جنت ته نشي تللی، چې غیرت پکې نه وي. ځکه وایي الله غیرتي دی. یو واقعه چې د عمر رضی الله عنه په وخت کې چې یو صحابي ورته وویل چې آیا زه به شهیدانو پسې ګرځم چې په خپلې ښځې تېر کړم؟ نو هغه ورته وایي چې الله غیرتي دی. د الله رسولان انبیا غیرتیان دي، صحابه غیرتیان دي او مؤمنان غیرتیان دي. نو د دې نه معلومیږي چې غیرتیان جنت ته ځي، بې غیرته نشي تللی. بیلګې نه وایم، ډېر داسې کارونه دي چې د بې غیرتۍ دي. غلام په بې غیرتۍ کې راځي. دغه بهتانونه، تهمتونه، غیبتونه، دا ټول بې غیرتۍ کې. دا ولې دوزخ ته ځي؟ دا ځکه چې دوی بې غیرته دي. نو د جنت په طلب کې یعنې که په کراچۍ کې داسې کور به نه پاتې شوی چې د هغې نه به 2 او 3 نه راغلي، ان تر دې چې ښځو دعاګانې کولې. خو که د غیرت ډګر ته بیا واړو، دا یوازې د خپل ځان دپاره څومره هم چې تلي د ځان کاروبار جنت الفردوس پکې لوړې درجې، ښه کار دی، نه وایم چې بد کار دی. خو د غیرت کار وګورئ چې ستا یو کس نیولی دی، د هغې کورنۍ 13 کسان شهیدان کړي دي، دا یې نیولی په شین زور باندې او په بند کې درته اچولی دی، د درواغو ایفایرونه ورباندې کوي او باندې ساتي او تاریخي چې راځي بل ورکوي او بل ورکوي. دې دپاره پښتانه ځوانان راغلي، هلته ناست دي، وایي تر څو پورې چې علي را خلاص نه شي موږ به نه ځو. او ورسره نور بندیان. په تاسو کې څومره ننګ دی؟ په تاسو کې څومره غیرت دی؟ آیا تاسو دعاګانې کړي؟ آیا تاسو په دې لارې ډېر ډارن زه پېژنم چې په دې لارې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته چې کوم پرلت دی، د دې نه په بلې لارې ځي چې چېرته دی پکې ګیر را نه شي. تر دې پورې چې ډېر سوداګانو پسې نه ځي چې په لار راځي کور ته بېرته چې پولیس یې ونه نیسي چې ته پرلت ته تللی وې. بې ننګو پښتانه دومره بې غیرته نه. خو زه پښتنو ته وایم راشئ ښه په نره، او که بیا ډارېږئ بیا لږ مالي مرستې ورسره وکړئ، د بل چا په لاس یې ورولېږئ. که بیا نور هم ډارېږئ او نه در کې زړه یي نه در کې ایمان یي، نو بیا خدای پاک ته سترګې مړې کړه، ورته یا الله ته زموږ دغه ستونزې حل کړه، بندیان هم را خلاص کړه، دا چې تورم کې مخم تور کې په خرم سور کې او بیا مو وژني، د دې بلا نه هم خلاص کړه. ښاد و آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو شئ، که یو نه شئ